دا نن سهار د اسلامي امارت هوایي ځواکونو په اسلام آباد ویست. د دې معنا دا ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ لاس د دوی ګریوان ته رسېدل، او بله دا ده چې دوی به د هر خپل شوم عمل ځواب په اسلام آباد کې ګوري، په خپلو لویو ښارونو کې به یې ګوري او د دې تکرار به روان که دوی جنایاتو ته دوام ورکړي بې شکه سخت غبرګون سره به مخ کېږي. دغه هم یو ډېر غیر معقول غیر منطقي او د ټولو هغه واقعیتونو چې موږ په افغانستان کې وینو خلاف یو تصور د سره رامنځته کوي. دوی کوشش کوي دا روایت جوړ کې په جعلي توګه باندې او بیا په دې باندې هغه اذهان وغولي چې د دوی سره ملاتړي سي. یادونه باید وکړو چې افغانستان د هند سره هم کې اړیکې لري او پاکستان سره هم کې اړیکې درلودلې دي. او بل دا چې افغانستان هیڅ کله د خپل هیواد خاوره د هیوادونو ترمنځ د لوبو میدان نه ګرځي. درېیمه دا چې اسلامي امارت په نظریاتي شکل او په عقیدوي شکل او په هغه بیکګراوند چې اسلامي امارت لري هیڅ کله د بل هیواد دپاره په لاس نه د لوبېدلی او د بل هیواد دپاره نه د استعمال شوی. او بل شکه موږ له هندوستان سره د افغانستان لپاره کې اړیکې ولرو، خو دا اړیکې به هیڅ کله د پاکستان په ضد مقابل کې نه وي. همداسې موږ د پاکستان سره هم اړیکې درلودل غواړو، خو دا به هیڅ کله د هند په مقابل کې نه وي. دغه تصور کاملا ناسم او کاملا موږ ردوو او غلطه اطاعت کیږي.